له خوست نه راغلي او سخت وږي مې یو داسې یو څه به پیدا شي خوراک لپاره چې نو چای مای چې به ته پیدا کو نور داسې کتاغ متاغ ولاګه چې لرو چې موږ ته پخو کو خو چای مای بوشین شین چای هم بس پخې خلاص ولا کوي ان شاء الله تعالی بالکل پښتني مسلمان یو کلمات محمدي دا بالکل په جګو سترګو دیر کو دغه ټول په بدل کې یو شی درنه غواړم راکوي لکه چې به وي نه ته خو وایه یوازې یو غږ راکوي بالکل دا مننه تاسو هم لازم خوشاله اوسئ بیا به سلامونه احترامات ادب مو منه تاسو به خوي درنو لیدونکو راغلیو بیا هم پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ ته دلته مو یو هیوادوال سره خبرونه کړې و خورا په بد وضعیت کې قرار درلود تقریبا یو هفته دوی سره کور کې وړنه و لومړی ورځ ما هم خبره همکاري ورسره کړې و بیا هم د څو هیوادوال په مرسته ځینې خوراکي توکي مو ورته راوړي دي دا چې دغه کور دی غواړو چې دوی وګورو چې دوی په کور کې شته او که نشته او دغه خوراکي توکي به مو انشاءالله تعالی ورته سپارو دا زموږ سره پاتې شئ او ویډیو مخته شیر کړئ زد متل کړم د دې هر بخیر بخیر قرار ده ساتیر ده څنګه چل خو ملخي بس گزارات ژوند تیریږي ژوند څنګه ده خد الحمدلله په دا ول شو خادي څنګه شاین نه خاخ مې ان شاء الله اوس لګه خاده کنه خاده کور کې چې غرمې ته مخ راغلی یو کنه له خوست نه راغلی او سخت وږي مې یو داسې یو څه به پیدا شي خوراک لپاره چې نو چای مای چې به ته پیدا کو نور داسې کتاغ متاغ ولاګه چې لرو چې موږ ته پخو کو خو چای مای بوشین شین چای هم بس پخې خلاص ولا کوي ان شاء الله تعالی بالکل پښتني مسلمان یو کلمات محمدي دا بالکل په جګو سترګو دیر کو شین چای درونو موږ ته شین چای راکوي ان شاء الله تعالی شین چای خو به ضرور ملایږي ان شاء الله زور دی الله هر څه الله کوي دا به تملويږي نغان به سره کې چې نشته خوراک لپاره او خوراک دی پر خدا سي شی ولا کوم لرو چې مونږ ترتیب توسته وکړو زیران کې شی به کوي بیا نو بس الله غفور رحیم دی چې توسه از ما شاته خو د چیل دلی نه یار الله چې سمون می چی ول دا وروړي مدي یو ځوانو تاسو راځي کاکا دغه یو شمیر خوراکي توکي مو ته تخصیص دي ښه صحیح دوه تروړي وړي دي صحیح همداسې یو بشکه غوړي دي او وريجي دي مالګه ده دغه څه دي ترخه دي ښه د کې به ترخه وي همداسې نور صابون دی براد دال دی ښه سوجي موجي نه تر وړي ده کنه ودل دلا او مې دا د خرما د روژې لپاره ممیز ده چڼې دي شیریني دي ولدلې همداسې منچي دي او دغسې دوه منه بوره ده دغه د څومره وخت کېږي دا ان شاء الله یو شل 15 ورځې پورې مو گزاره پکېږي خو خونه یو له سره رسې دی وشه او خوراک مو مجبور دی کوي دی ان شاء الله څنګه نشته ان شاء الله تعالی دغه دی بس یاره ان شاء الله خو دا بس خو نور کوم کوی ځکه چې موږ چاته تاسو نور وکړو بیا ان شاء الله تعالی موږ بیا به هم راځو ان شاء الله تعالی د جیر شې او څو وخت لپاره کېږي نور څه نه غواړي او شاکر تکلیف لرم بیندازي ولا کا دومره روپیر سره وی چې ډاکټر ته پلوټ شم خورم دا ګولې پاکاټ ګرځوم دا سي خورم نور ولا کدي دي روپے درا کوي دا نه کس دا ګولیر سره دي ټول 15000 روپے په دا یو پاکاټ ګولې 15000 روپے خدابه مونږ درکو سي په ځولو حضرت یو سینه بیا کوم کم سپارم د چې موږ سره پاتې شوې دی ورور سره 10000 افغانۍ له دوبۍ څخه لګلې وي خو د ژوندۍ لري آباد اوسېږي و چې خوراکي توکي بوته واخلي بيخي خوراکي توکي ان شاء الله زیات شول د سره چې موږ تماس نیولې وشي زه یو څه نغدو پیسو درته لرم چې ناروغه دی ګولې خوري نو هغه 3000 کلداري وي چې بیل کې ما سره شته ان شاء الله هم تخیمه چې بدلې مکرلې لازم زر افغانۍ تر جوړ شولې او دغه سي یو بل رور 6000 کلداري په خوست کې بارګین کې وغیرہ د زکات پیسې سپارلې وي همداسې لزر کلداري بابا د سړي راوړي وي لزر کلداري سړي تر وړي بیا هم ورته رسیدل ان شاء الله دغه زه اوس تاسو مو تاسو هم را سره وګورئ دا وشمارت زد پیغور کړم دنا مرش او نسړې غربت متلس پیسې ویزان نظر افغانۍ او دغه کلداري هم حساب کا یو دوا
غونچې د ګلو دې کړې شل شوي که نه او دغه دې هم په دغه غونو کې پاتې وي څو دي زر یو ځای دي او 200 شل نور دي نه 300 شل نورې دي سمه ده انشاءالله دغه مې سره واخله 10,000 کلدارې خو تاسو سره وي که نه لازر خو ټوټل 10,000 کلدارې او 6,000 یو ځای شولې 10,000 هغه شولې او 1400 دغه شو کلدارې او 9,000 افغانۍ شوې صحیح شولې صحیح شو بالکل خوشحاله یې بالکل الحمدلله خدای مو خوښ اختر پورې خو به ستونزه نه پېښېږي که نه یاره خو یو مشکل مار در نم دی خدای اوس امین. ستړي دي امین 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 ستړي دي مریضې دي اوس 15,000 روپۍ مو په داونی بالکل هغه مسافر چې موږ سره کومک کړی تا وګوري څه پیغام ورته لري دا پیغام د کوم چې مو سره د الله رضا دی پوره دوی کوماکو کی خدای دی وا په یو لاکو یو په کروڑو در بدل کی تو سه پوری دوی پوری خدای دې ټول مو سپر جن دل لري چې مو سره چا کوما کړی دغه ټول په بدل کې یو شاید نه غواړم راکوي لکه چې به وي نه ته خو وایه یوازې یو غږ راکوي بالکل ډیره مننه ستاسو خندا زموږ مسؤلیت ده خوشاله اوسئ خدای مې مو انشاءالله بیا به هم راځو او ستاسو بچیان زموږ داسې لکه کوچ کوچ ورونه او موږ بیا هم غواړو موږ بیا هم خدمت کوو انشاءالله شماره مې سم سره واړیکه نیسي صحیح ده انشاءالله مساعد زدران دے ہر سا مساوی غربتا او مساوی غربتا را پوری وادی خندول خپلو پردی غربتا خپلو پردی غربتا زد پہ غور کړم دنا مرد او نسړي غربتا او نسړي غربتا